سهیل شاهین وایي هند باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې پرې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د هندوستان د فرنچ آنلاین رسنۍ سره مرکه کې ویلي هند باید د افغانستان له پخوانیو واکمنانو سره اړیکې پرې کړي او له طالب مشرانو سره اړیکې جوړې کړي. سلام ستړي مشئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د مهال تازه مهم او لنډ خبر ته. نوموړی وایي هند باید په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ملي او متقابلو ګټو پر بنسټ اړیکې جوړې کړي او د افغانستان د مخکني جمهور رئیس محمد اشرف غني د مخکني حکومت له ټولو چارواکو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلي شاهین د هندوستان د فرنچ په نوم آنلاین رسنۍ سره مرکه کې د افغانستان او هند اړیکې مهمې بللې، خو د پخوانیو چارواکو سره د هند د اړیکو پرېکول د دواړو خواو په ګټه بللی. نوموړي ویلي هند نه باید د ټولو هغو پخوانیو چارواکو سره چې اوس په لویدیځو هېوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسېږي شخصي اړیکې ولري. هند باید د افغانستان له خلکو سره روابط ولري. دوی همالته وو او اوس هم دي، دا به د دوی لپاره ښه وي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل فرنچ آنلاین سره مرکه کې داسې ویلي چې هند د پخوانیو چارواکو سره د افغانستان د استازو په توګه اړیکې نه ساتي او نوی وضعیت او حقایق دیدار کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر له هند دا هم غوښتي چې په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي او که غواړي هلته خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. دوی هرکلی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. له هند د طالبانو دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د دماس کمیسیون چې په افغانستان ته د سیاستوالو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی، خپله لایحه کې د سیاستوالو د سیاسي فعالیت په اړه کوم تګلاره نه لري. د چهارشنبې په ورځ د کمیسیون مشر شهاب الدین دلاور رسنیو ته وویل سیاستوال او د شخصیتونه باید اوس د نظام د تقویت لپاره کار وکړي، خو کله چې دوی راستانه شي لومړی د سر او مال او عزت امنیت تامین شي او وروسته باید د سیاسي فعالیت په اړه هم فکر وشي. هند د افغانستان د پخوانیو جمهور رئیسانو په ګډون له ډېر شمېر افغان سیاستوالو سره پراخې اړیکې لري او همدا اوس د مخکني حکومت د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پور همالته دی. پر طالبانو نیوکه ده چې واک یې انحصار کړی، قدرت یې د زور له لارې نیولی او له خپلې ډلې پرته د نورو سیاستوالو د سیاسي فعالیت ویره لري. خو طالبان بیا خپل حکومت ملي او د خلکو په ملاتړ راغلی بولي. هند د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم په کابل کې خپل سفارت او په مزار شریف، کندهار، هرات او جلال آباد کې هم خپلې کنسلګرۍ وتړلې. همدا ډول د افغانستان د اوسني امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه هم اندېښمن ده او د جمهور رئیس په ګډون یې صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به په څه ډول ثبات ته ورسېږي. تر بیا خیر.